د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ د ټولګټو وزارت اوسپنیزې کرښې نوی ټاکل شوی مرستیال محترم مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د دغه وزارت مسؤلینو او کارکوونکو ته ور وپېژندل شو. په دې اړه جوړ شوي مراسمو کې د چارو ادارې لوی رئیس محترم شیخ الحدیث نور الحق انور، د ټولګټو وزارت تخنیکي مرستیال او کفیل محترم الحاج مولوي عبدالکریم فاتح، د یاد وزارت د ساتنې او څارنې مرستیال الحاج معاون ملا عبدالجبار او یو شمېر نورو مقاماتو او کارکوونکو ګډون کړی و. غونډه د قرآن کریم د مبارک آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه او ورپسې د چارو ادارې لوی رئیس محترم شیخ الحدیث نور الحق انور خبرې وکړې. نوموړي وویل: نننی مجلس د فواید عامې په وزارت کې د نوې مقررې په اساس باندې ده، کوم چې څو ورځې مخکې د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د حکم په اساس باندې صورت موندلی ده. جناب مولوي محمد اسحاق اخونزاده صاحب تر دې وړاندې د صحت عامې په وزارت کې د معینت دنده درلودله. نن به په دې وزارت کې دوی رسما خپل کار پیل کوي. الله تعالی دې په دغه ټاکنه کې هم خیر و برکت واچي. الله تعالی دې سبب دې او ذریعه د خیر و برکت د دغه ادارې لپاره، د نظام لپاره او د ټول هیواد لپاره وګرځي. یقینا په نظام کې څومره ادارې دي خپل هر یو خپل جای لري، مهمې دي، خو دغه وزارت لکه نوم نه هم معلومه ده، فواید عامه، دلته خیر او ګټه رسونه یو فرد ته نه ده، یوې شعبې ته نه ده، یوې جغرافیې ته نه ده، بلکې عمومي د دغه ټول افغانستان خلکو ته رسیدګي ده. والحمدلله سره د دې چې دغه پیشبیني نه کېدله او دغه رنګې چې دا امکانات په هغه پیمانه باندې موجود نه وه، خو ورځ تر بلې د توقع خلاف په دې دغه کې هم موږ لاسته راوړنې لرو. هغه دغه راز ویل چې په دولتي ادارو کې استخدام او دنده امتیاز نه بلکې مسؤلیت او امانت دی او په اسلامي نظام کې د استخدام او ټاکلو معیار، واک او اختیار په امیر المؤمنین حفظه الله پورې تړاو لري. ورپسې د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې نوي ټاکل شوي مرستیال محترم مولوي محمد اسحاق صاحبزاده خبرې وکړې او ویل: نو د اسلامي امارت د ټولو مسؤلینو منصوبینو الحمدلله کامیابي په دې کې ده چې هغه یوازې په اطاعت کې دي او د خپل مشرتابه و امر ته لبیک وایي. یقینا کله زه دلته رالم ما د الله تعالی حمد ادا کړو چې الله جل جلاله امتحان راویستلو، خو دا هم امتحان ده، دلته هم د ملت خدمت ده. نو د مشرانو د دعا بغواړو، د هغو د دعا په برکت سره، د ملګرو په همکاري سره به انشاءالله کوشش سره کوو چې دا کاروان تر منزله پورې ورسوو او ملت ته خدمات وړاندې کړو او د ملت ستونزې او مشکلات ورحل کړو او ملت له غربت څخه راوباسو. نو انشاءالله موږ د خدمت په فکر باندې د وزارت راغلي ملګرو څخه د همکاري غوښتنه کوو او انشاءالله کوم مربوط ملګري چې زموږ سره په دې کې دي انشاءالله د هغو سره به د ورورګلوۍ او د ترحم زندګي کوو که خدای کول. دغه راز نوموړي د ټولګټو وزارت په هکله معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه: د فواید عامې وزارت هغه حکومتي اداره ده چې د عامه زیربناو او خدماتو د پلانولو، جوړولو او ساتلو مسؤلیت لري. دې وزارت ته د ټولنې د اړتیاوو په پام کې نیولو سره داسې پروژې پر مخ وړل دنده ورکول کېږي چې د عامو خلکو د ژوند په ښه کولو او اسانتیاوو رامنځته کولو کې ونډه واخلي. دا پروژه ممکن سړکونه، پلونه، د ریلګاډي پټلۍ، اوبه رسول سیستمونه، روغتونونه، ښوونځي او داسې نور عامه خدمتونه وي چې د ټولنې هر غړی ترې ګټه پورته کولی شي. د مراسمو په لړ کې د ټولګټو وزارت تخنیکي مرستیال او کفیل الحاج مولوي عبدالکریم فاتح هم خبرې وکړې او محترم مولوي محمد اسحاق صاحبزاده ته یې د هر ډول همکارۍ د ډاډ ترڅنګ د الله جل جلاله څخه په ټولو چارو کې د بریا غوښتنه وکړه. لله الحمد. موږ د خط اهن مخکنی معین صاحب شرافت صاحب هم د موږ تاسو د اسلامي امارت سابقنی ملګری وو. د سابقه امارت بیا په شل کلن امارت کې بیا تر اوسه د اسلامي امارت فعال غړی وو. مهم مسؤلیتونه وظایف سرته رسولي وو
نو دته په هغه نوې وظیفه کې هم د کامیابۍ غوښتونکي یو. د یادونې وړ ده چې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې د مخکني مرستیال محترم الحاج ملا بختر رحمان شرافت پر ځای محترم مولوي محمد اسحاق صاحبزاده چې تر دې وړاندې یې د عامې روغتیا وزارت د مالی او اداري مرستیال په توګه دنده ترسره کوله، دا مهال د ټولګټو وزارت د اوسپنیزې کرښې د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی.